السلام علیکم ګرانو دوستانو، زما نوم عمر احمد قایم او په کالیفورنیا کې اوسېږم. غواړم ستاسو سره د ډریوري کورس په هکله لږ څه معلومات شریک کړم. مخکې تر دې چې موضوع ته ولاړ شو، اول باید په دې چې پښتو ژبه باندې د ډریوري کورس د ازموینې دپاره ډېر لږ مسایل موږ لرو. نو ما هڅه کړې ده چې دا شان په پښتو باندې و هغه کسانو ته ترجمه کړمه کوم چې غواړي په امریکا یا نورو ملکونو کې د ډریوري ازموینه ترسره کړي. په دې مسله کې باید څو ټکو ته پام ونیسو. لومړی، پښتو زما ژبه ده، خو د ژبې څېړونکی نه یم، یعنې که ګرامري، املایي، انشایي یا بله کومه څه تېروتنه کېږي نو بخښنه به سره کوو. دوهم، پښتو یوه ژبه ده چې د نړۍ په ډېرو برخو کې ویونکي او استعمالونکي لري، خو تلفظونه مختلف دي او همدارنګه ډېر لغتونه په مختلفو سیمو کې په مختلفو طریقو کاریږي، چې دلته زموږ مطلب پر هغو خبرې کول او بحث کول نه دي، بلکې زموږ مطلب یوازې پوهېدل او د جملو څخه مطلب اخیستل دي. که کوم لغت یا ټکی درته نااشنا ښکاره سو نو کولی شئ چې په کمنټ کې یې راته ولیکئ، او همدارنګه زه هڅه کوم چې عامیانه ژبه او رنګارنګ اصطلاحګانې وکاروم. دریم، ځینې اصطلاحګانې مې نه دي ترجمه کړي، ځکه چې پښتو اصطلاح ترجمه یې تر اصلي اصطلاح ګرانه ده او معمول نه ده، او ځینې اصطلاحګانې مې هم ترجمه کړي دي او هم مې اصلي اصطلاح کار کړې ده چې تاسو ته یې زده کړه اسانه سي. څلورم، په پښتو ژبه کې مې د لایسنس یا موټر چلولو د اجازهنامې لپاره کوم څه ونه موندل، نو مې غوښتل چې د خپلو پښتو ژبې وروڼو لپاره لږ څه اسانه لار پیدا کړم. پنځم، د لایسنس ورکولو مسلکي شخص نه یم، نو ځکه ځینې وړې خطاوې شاید مخته راسي چې په ګډه به یې سره حل کړو، خو تر 40 کاله زیات کېږي چې لایسنس مې اخیستی دی او د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې مې موټر چلولی دی، نو تجربه مې یو څه ده. شپږم، په نړۍ کې 2 ډوله موټر چلول دي، چې یو یې د سړک پر شی لوري ځي او بل یې د سړک پر کیڼ لوري ځي. قوانین سره یو شانته دي، یوازې په شی او کیڼ کې کله کله تېروتنه پیدا کېږي. دلته زموږ سره کار د شی لوري سره دی، یعنې هغه موټر چلوونکي چې د سړک پر شی لوري موټر چلوي. اووم، د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو لپاره 3 ازموینې کېږي، چې یوه یې روغتیایي برخه ده، بله یې لیکلې برخه ده او درېیمه یې عملي برخه ده، چې موږ یې اوس دلته پر لیکنې یا تحریري برخه لږ څه کار کوو. اتم، د موټر چلولو په وخت کې یو ټکی ډېر مهم او د پام وړ دی، او هغه دا دی چې د موټر چلولو جوګه یې او که نه، هیڅ رنګه عذر نه منل کېږي، ځکه چې ستا خپل ژوند او د بل چا ژوند ټول ستا په همدغه خبره پورې تړلی دی، نو ځکه هڅه وکړئ چې په ډېره ښه روغتیا، هوښیارتیا او احتیاط موټر وچلوئ. اوس راځو یو څو اصطلاحګانو ته چې هغه ډېرې استعمالیږي. لومړی باید هغه زده کړو. اول، لویه لار، په فارسي کې ورته اتوبان یا شارع بزرگ ورته وایي، چې دلته معمولا په فری وی یا هایوی باندې یادیږي. دوهم، سړک، چې جاده هم ورته وایي، روډ، اوینو او داسې مختلف نومونه لري. دریم، کوڅه یا کوچه، سټریټ. څلورم، ترافیک څراغ یا چراغ ترافیکي یا ترافیک لایټ. پنځم، ترافیکي اشاره یا اشاره ترافیکی یا ترافیک سیگنال.
اووم شپږم د موټرانو تګ راتګ یا جریان ترافیک چیرې مو ولیدې چې نوشته و چې جریان ترافیک چطور است یا how was traffic معنا دا ده چې د موټرانو تګ راتګ څنګه دی دلته ترافیک از موږ ستاسو وطني ترافیک سره تفاوت لري دلته تفاوت موټران موټرسایکلان بایسکلان چې پر هغه لاره باندې هر شی چې تیریږي دغه ته په مجموع کې ترافیک ورته وایي اووم سور څراغ یا چراغ قرمز ریډ لایټ چې دا رقم چې وګورئ دا سور څراغ دی سور څراغ یا ریډ لایټ ریډ لایټ د دې معنا دا ده چې دلته باید موټر ودروي یعنې د دې ځای څخه باید اشارې څخه تېر نه شي که د دې څخه تېر سولاست سخته جریمه لري اتم زرغون څراغ یا چراغ سبز ګرین لایټ ګرین لایټ دا معنا لري چې تاسو کولی شئ ازادانه د دې لارې څخه تېر شئ دلته تاسو ته لږ احتیاط پکار دی ډېر نه ځکه چې ستا دپاره لاسه خلاصه ده د بغل د خوا څخه چې څوک راځي نو هغوی دپاره لاره بنده ده هغوی باید ډېر احتیاط وکړي کله کله هم راځي وایي زرغونه اشاره د اشارې سبز ګرین سیګنال او بله دی ژړ څراغ یا چراغ زرد یا یلو لایټ سره اشاره یا اشاره قرمز یاد وساتئ چې همیشه د زرغونې اشارې نه وروسته د څو لحظو لپاره ژړه اشاره راځي ژړه اشاره د احتیاط معنا ورکوي په دغه وخت کې که تاسو د سرعت په سرعت کې واست وګورئ که خپله درېدلی سولاست مخکې تر دې چې چارې ته داخل سئ نو باید ودرېږئ او که سرعت مو زیات او تاسو چارې ته نږدې واست او کولی سئ چې د چارې څخه ووځئ نو کولی سئ چې په دې ژړه اشاره کې د چارې څخه تېر سئ خو په دې شرط چې په دې وپوهېږئ چې د چارې تر اخره پورې تاسو وتلی سئ مخکې له دې چې اشاره سره سي درته خو په سره اشاره کې به هیڅکله هم مخامخ نه ځئ دولسم څلورلارې چارایي یا جاده متقاطع یا انټرسیکشن موږ داسې عام ډول څلورلارې هغه ته وایو چې څلور سرکه لري مګر دلته کله کله داسې ځایونه راځي چې شپږ یا اته سرکه پکښې کې وي نو هغه ته موږ داسې څلورلارې ورته وایو خو په واقعیت کې هغه څلورلارې نه دی یا هغه اته لارې دی یا شپږ لارې دی یا لس لارې دی پروا نه لري نو ځکه باید ورسره اشنا اوسئ چې کله موږ څلورلارې وایو د دې معنا دا نه ده چې یوازې باید څلور لارې ولري د دې معنا دا ده چې په دغه ځای کې یو جادې سره قطع کړي دي یو بلې سره پرې کړي دي او بیا په مختلفو لارو باندې ځئ دلته به بیا ودرېږئ او خپله لاره به تعیینه کړئ چې پر کومه یو لار باندې ولاړ شئ پلې لارې یا پیاده رو یا پیډسترین واکوی د معمولا د سړکونو په رسته خوا کې په ښی خوا کې یو متر یا یو نیم متر فاصله کې د خاص د پیادهو دپاره د اصلي سړک څخه لږه لوړ جوړ شوی ځای دی او معمولا په خښتو باندې پوښل شوی دی دا د پیاده رو دپاره دی یا د پلي خلکو دپاره دی څوارلسم پرې شوی پیاده رو یا پیاده روی متقاطع یا پیډسترین کراس واک دا هغه پیاده رو دی چې د سړک په منځ کې تیر شوی دی یعنې سړک یې قطع کړی دی دلته درېدل بیخي ضروري دي د دې مخته باید ودرېږي که پیاده رو یا پلی سړی دلته پښه کښېښوله په دې ځای کې تاسو باید ورته ودرېږئ هغه حق اولیت لري معمولا د هر چارایي مخته یا د څلور لارې مخته یوه فاصله ده د یو متر یا یو نیم متر فاصله په اندازه باندې او کله ډېر وختونه خطونه هم پر سوي دي دغه فاصله چې ده دغه ته پیډسترین کراس واک وایي کله کله بیا تاسو ته په سوالو کې راځي وارخطا نه شئ چې دا کوم ځای ته ورته ویل کېږي پنځلسم د سړک د غاړې دیوالک یا کرب دغه سړک په څنډه کې یو وړوکی دیوال دی چې اخوا ته کله کله پیاده روي او کله نه یې دغه وړوکی دیوال ته کرب ورته وایي دا ډېر مهم دی ځکه چې د دې سره بیا تاسو چې خپل موټر پارکوئ
باید په فاصله په نظر کې ونیسئ چې په کومه فاصله باندې تاسو موټر ودروئ او په کومه فاصله کې د موټر ټایرونه ځینې وګرځوئ او داسې نور دغه لري ځایونه لري. تاسو بیا په سوالو کې د دې ځای سره مخامخ کېږئ. شپاړسم لیکه یا صف. لین یا قطار په فارسي کې قطار ورته وایي. موږ عادتا مختصر لین ورته وایو. لیکه یا صف یا قطار یا لین. لین هغه خط دی چې پر هغه باندې خلک روان دي، موټر روان دي، خلک روان دي، یا موټرسایکلان روان دي، هر شي چې ځي دغه ته لین ویل کېږي. لین یعنی چې په قطار کې موټران روان وي، یا خلک روان وي، یا بایسکلان روان وي، یا موټرسایکلان روان وي، دغه ته وایي لین. یو بل کرښه یا خط دته لاین وایي. لاین دغه خطونه دي چې د سړک پر منځ باندې کښل سوي وي، ژړ، سپین یا سره یا بل رقم، آبي یا زرغون یا قطع خط وي، او یا سولید یا کلک خط وي، تیر سوی وي. دغه ته کرښه موږ تاسو ورته وایو. نو که په سوالونو کې دا ځای راغی چې خط یا کرښه یا لاین، تاسو باید فکر وکړئ چې دغه خطونه چې د سړک یا پر سر باندې کښل سوي وي، دغه ته لاین ورته وایي. لوی لارې یا ټریلر په فارسي کې کامیون، کله کله کامیون په نامه باندې هم راغلی دی، یا لارې های دراز یا لارې های کلان، او په انګلیسي کې ورته ټریلرز ورته وایي، یا لانګ ټریلرز. لانګ ټریلرز یا ټریلرز هغه غټ موټران دي، اوږده اوږده، چې غټې باډۍ لري او ډېر شیان پکښې کې ځای سوي وړي، دته ټریلر ورته وایي. کامیون هم ورته وایي، ټریلر هم ورته وایي. موږ دلته کله کله په لوی لارۍ باندې ترجمه کړی دی، چې دې نقطې ته باید ځکه فکر وکړو چې دا خپل خاص شرایط لري چې د ده په څنګه باید تیر سي، په ده پسې څنګه باید ولاړ سي، او د دوی سره څنګه باید چلند وکړي. موټر په فارسي کې ډېر ځایونو کې په ماشین باندې ترجمه سوی، ویل سوی دی کار په انګلیسي کې چې ورته وایي. کوچني موټرانو ته ماشین هم ورته وایي، موږ تاسې موټر هم ورته وایو، او عادتا کار باندې استعمالیږي. دلته هر موټران خپل مخصوص نوم لري او په هغه شکل باندې وایي. کار دغه واړه موټران چې دي، موږ تاسې چې تیز رفتار موټران ورته وایو، دغه ته کار ویل کېږي. باډۍ لرونکی موټر په فارسي کې ډېر ځایونو کې وان چې سرباز ورته وایي، یا ټرک. دغه موټران چې شاته یې باډۍ لري او خلاصه باډۍ لري، دغه ته وان سرباز ورته وایي، یعنی خلاص سری وانت. دا وانت مختلف شکلونه لري. موږ تاسې کله کله دو سیټه ورته وایي، باډیداره دو سیټه یا باډیداره موټران. په هر صورت دلته ورته دغه موټرانو ته ټرک ورته وایي. یوویشتم عربه ویکل یا اراده ورته وایي. عربه ورته وایي. دا نو ټول هغه شیانو ته چې دغه پایې لري، څرخ لري، عربې لري، دغو ته ټولو ته اراده ویل کېږي، یا ویکل ورته ویل کېږي، یا عربه ورته ویل کېږي. مثلا درته وایي چې دلته ویکل ممنوع دی، یا ویکل باید دې خواته ولاړ سي. ویکل معنا ټول عربه دار شیان چې دي هغه ته ویکل ویل کېږي. بریک معمولا موږ تاسې هم بریک ورته وایو، په فارسي کې ځایونو کې ډېر وختونه ترمیز ورته وایي. ترمیز. نو ترمیز که تاسو ورسره مخامخ سولاست، فکر مو چې د بریک ورته وایي. موږ تاسې وایي بریک ونیسه، بریک ودرېږه، دا ته بریک ورته وایي. درویشتم شنه کرښه یا خط آبي، بلو لاین. زموږ ډېر خلک تر اوسه پورې د بلو او زرغون تر مابین لږ تفاوت کوي، فرق کولی سي. آبي خطونه یا شنه کرښه تفاوت لري د زرغون سره. دا د دې خاطر مهم دی چې د بعضو خلکو سترګې د رنګ په تشخیص کې کله کله غلطیږي. مثلا هلته لیکلی وي چې تاسو پر ګرین لایټ باندې وګرځېږئ، نو دوی ګرین نه پېژني، نه پوهېږي چې پر کوم یو باندې وګرځېږي. یا مثلا لیکلي چې پر ګرین خط باندې ودرېږئ، په بلو خط مه درېږئ، په ګرین خط ودرېږئ، په بلو خط مه درېږئ.
باید سره وپوهېږو چې ګرین خط کوم یو دی او بلو خط کوم یو دی. څلورویشتم لیکه یا صف. اوکی، اوس راځو ځینې شیان تعریفوو چې وپوهېږو چې بیا په مابین کې کله کله راسي چې وپوهېږو چې دا څه شی دی. مثلا ټیل ګیټینګ. ټیل ګیټینګ لکه په لکۍ پورې تړلې، عام ډول موږ تاسې وایي څه لکۍ لکۍ راپسې کېږي، یعنې په ما پسې جفت روان یې. هغه موټران چې یو په بل پسې جفت روان یې نو موږ تاسې وایي چې دا سره لکۍ سوي دي، یعنې یو په د بل په لکۍ باندې تړلي دي. لکه په هغه کاروانونو کې چې روان وي نو یو اوښ په بل اوښ پورې تړلی، یو اوښ د بل اوښ په لکۍ پورې تړلی وي، هغه کاروان یې ځینې جوړ کړی. دلته هم دغه موټران چې یو په بل پسې جفت روان دي دې ته ټیل ګیټینګ ورته وایي. دا ټیل ګیټینګ چې بل موټر ته نږدې روان وي مګر د مخکني موټر ته ډېره فاصله خلاصه وي خو دی ځان هغه ته نه رسي یا خلې یې پرې ایښې وي، نو دا حالت د نورو موټر چلوونکو دپاره ډېره ضرر ورکوونکی دی. په داسې حالت کې باید هر څوک چې مخکې وي شاته باید په آینه کې ګوري، خپل عقبي آینې چې ورته وایي یا شاتنۍ آینې چې شاته کتل کېږي هغې کې وګوري چې موټران پسې روان دي، نو باید تیز ولاړ سي او دغه لیکه ختمه کړي. که تیز نسي تللی، مثلا دی وایي چې دغه خو نارمل سرعت دی، زه باید په دغه چټکتیا باندې ولاړ سمه، نو د دې نه زیات تیز نسم تللی. که ډېر تیز نه ځي نو بیا به داسې وکړي چې ښی خواته به اشاره ووایي، وبه ګوري چې ښی خواته خو یې څوک نسته بل څوک، چې ساحه خالي سوله، امنیت سو، نو بیا دې موټر ښی خواته وګرځوي او نور موټرانو ته دې اجازه ورکړي چې تېر سي. هیڅ کله داسې فکر ونه کوي چې زه خو په عادي سرعت روان یم، همدغه د عادي چټکتیا مې دی یا سپیډ مې دی یا حرکت مې دی سرعت مې دی، زه پر دې روان یم، قانونا دغونه دی. بل موټر نو چې تیز ځي ځي دی، نه، هغه موټر پرېږده چې خپل کار کوي. ته قانونا چې ودې لیده چې موټران درپسې لاین دي یا موټر غواړي چې تر تا تېر سي او جفت درپسې را روان دی، عاجل اشاره ووهه رستې خواته او وګوره چې رستې خواته لږه لاره ارامه وه، څوک نه وه، واوړه رستې خواته، سرعت یې لږ څه کم کړه هغه خواته، بیا نور دې خلکو ته اجازه ورته ورکړه چې تېر سي. که فرضاً دغسې یو جاده باندې روان واست، په یو دو طرفه جاده باندې روان واست، معنا دا چې په همدغه یو سړک باندې یو لین مخامخ روان دی او یو لین د هغې خوا پر روان دی او په مابین کې ختم لري، نو په دې حالت کې د شا د موټر لپاره ډېره مشکله ده چې ستا څخه مخکې سي، ځکه چې هغه بله څنګه سړک چې روان دی هغه بله جاده هغه د مخامخ د خوا څخه راځي. په دې حالت کې وپوهېږي چې دا موټر زما څخه تېرېږي، غواړي چې مخته ولاړ سي، مګر ته خپل په عادي سرعت یا چټکتیا باندې روان یې. په دې وخت کې به کوشش وکړي چې نو کې لږ ځای پیدا کړي، په سړک کې لږ برداره ځای، ځان به رستې خواته کش کړي، موټر به دي او ده ته به اجازه ورته ورکړي چې تېر سي. دا ډېره مهمه ده ځکه چې ډېر خلک ډېر ډریوران په دې نه پوهېږي، بېغمه پر سړک روان یې وایي خو دغه سرعت دی، مګر دغه سپیډ یا سرعت یا چټکتیا چې ده دا کتابي ده. په عمل کې کله کله وختونه راځي چې ته باید د جریان ترافیک سره یې چاته لیکلی و که نه، د ترافیک جریان، د جریان ترافیک سره خپل ځان عیار کړې. کله کله کېدای سي چې په هغه سرعت ولاړ نه سي، سلو به ځي، کله کله بیا بعضې وختونه یو څو مایله 5 مایله دا تفاوت یو حق لري چې لږ تیز ولاړ سي چې تر څو سرعت یا جریان ترافیک نورمال کړي. اوس یو بل اصطلاح ده دې ته وایي پیرالل پارکینګ. پیرالل پارکینګ یا موازي پارکینګ. موازي پارکینګ داسې دی چې یو موټر د بل سره یا پر بغل جفت ولاړ دی یا یو په بل پسې ولاړ دی. کوم ځای کې د سړک پر غاړه باندې موټران درېږي، مثلا د یو پارک دی، د پارک په بغل کې خلک موټران درېږي، یا یو ځای د کورونو سره دی یا میله ځای دی یا بل ځای دی، د موټران یو په بل پسې جفت درولي، دې ته دوی پیرالل پارکینګ ورته وایي. که غواړې چې د پیرالل پارکینګ څخه د دغه رقم پارکینګ څخه ته راووځې، یو خواته ځې، نو اول موټر ته چې داخلېږې یا چې کښېنې موټر ته شاوخوا به وګورې، ترافیک به وګورې، یعنې نور موټران به وګورې، موټرسایکل، بایسکل، پیاده، ټول به وګورې چې ستا خواته خو څوک نږدې را روان نه دی، یا بایسکل را روان نه دی، یا موټر را روان نه دی، موټرسایکل را روان یا پیاده را روان نه دی. احتیاط به وکړې، ډېر شاوخوا به وګورې، مخ ته به هم وګورې، شاته بغلو ته به وګورې
چې څوک نسته. بیا وروسته به چپې خواته یا کیڼ خواته اشاره ووایې او په ورو باندې به کیڼ خواته راووځې. مهم شی چې دی دلته کله چې د اشاره ووهله تر اشارې وروسته به بیا پر کیڼه اوږه باندې وګورې او په احتیاط به راووځې، او پر ښی اوږه به هم وګورې، پر کیڼه اوږه به وګورې او پر کیڼه اوږه باندې به بیا راووځې. بل کله کله داسې کېدلی شي چې تاسو خپل موټر د سړک په چپې خوا باندې پارک کړی وي. نو که چیرې تاسو پر چپې خوا باندې پارک کړی وو، بیا هم اول به ترافیک وګورئ شاوخوا، بیا به په هغه صورت کې تاسو خپل د موټر رسته اشاره ووهئ او پر رسته یا ښی اوږه باندې به وګورئ چې دې خواته مو څوک نه یي. تر هغه نه وروسته به بیا په کراره باندې ښی خواته راووځئ. ایمرجینګ دا یوه علامه ده. دا علامه به تاسو ډېر وختونه ووینئ. دا ډېره مهمه علامه ده. تاسو پر سړک پر جاده باندې روان یاست، یا په فریوی باندې، یا په لوی لارې باندې، یا په بله لاره باندې، داسې یو علامه په مخ کې درځي. د دې علامې معنا دا ده چې د ښی خوا څخه تاسو ته یو بل سړک په دغه سړک کې ګډیږي، یو بل سړک در سره شریکیږي. نو ستاسو وظیفه دا ده چې په دغه ځای ته چې کله نږدې کیږي، تاسو کله دغه ځای ته نږدې کیږي، باید خپل سرعت داسې عیار کړئ چې د څنګ موټر چې داخلیږي هغه ته ځای ورته ورکړئ او خپل چټکتیا ورسره برابره کړئ. یعنی یا تر هغه موټر تیز ولاړ شي یا تر هغه موټر سلو ولاړ شي. هسې نه چې هغه موټر هم روان وي او ته په څنګ کې ورسره روان وي، هغسې مشکله ده. دا ځکه کې دا علامه د دغه دپاره ده چې باید په دې وپوهېږي چې دا د بل موټر داخلیږي دلته. نو باید زه خپل سرعت او خپل موقعیت جوړ کړم. موقعیت هم باید داسې جوړ کړې چې بل موټر ته ځای ورته ورکړي، لار ورته ورکړي، او حرکت هم باید یا چټکتیا هم باید داسې جوړه کړي چې تر بل موټر یا تیز وي، چټک وي، چې مخکې ولاړ شي چې هغه درپسې شي، یا هغه مخکې کړه چې ته ورپسې شي. هایدروپلانینګ دا ډېره مهمه مسله ده دلته، خصوصا په هغه ځایونو کې چې بارانونه کېږي. دلته ډېر وختونه په ګرمۍ کې باران نه کېږي، بیا یو دم بارانونه شروع شي. خصوصا په اوله ورځو کې چې بارانونه شروع وشي، سړکونه ډېر ښوی وي او اوبه چې باندې راسي، که موټر لږ تیز باندې بوځي نو ښویېږي باندې. او همدارنګه د ټایرونو په منځ کې کوچني کوچني کانالونه دي، هغه لښتې غوندې چې پکښې کې جوړ شوي دي. د ډېرو موټرانو دغه کانالونه چې د ټایرو کانالونه یې چې زاړه شوي وي یا ټیټ شوي وي، نو چې ټایر زوړ شي دغه کانالونه بیخي کرار د منځه ځي. دغه کانالونه اصلا د دغه اوبو دپاره دي چې کله موټر په اوبو کې برابریږي پر دې ځای باندې، موټر د ټایر څخه د اوبه د دغه کانالونو څخه تېرېږي او موټر پر ټایرونه پر مځکه باندې ځي. که فرضاً د موټر ټایرونه زاړه شوي وي او یا ستاسې سرعت زیات وي، خصوصا چې تر 15 مایله زیات په ساعت کې سرعت ولرئ، چټکتیا مو تر 15 مایله زیاته وي، نو په دې حالاتو کې ممکن ده چې ستاسو ته یو ډول حالت راسي چې موټر مو لکه په هوا چې روان وي، د مځکې څخه ټایرونه پورته کېږي، د اوبو پر سر روان وي، ښویېږي. هغه وخت کې تاسو ته بریک هم کار نه درکوي درته، او شترینګ مو هم، او ښویېږي، د هر شي سره چټک کار کړلاست. کوشش به وکړئ چې تر 15 مایله زیات سرعت دلته یا سپیډ باید ونه لرئ. په دې ځای کې ستاسو چټکتیا باید د 15 مایله په اندازه باندې وي. دغه حالت ته چې دغه د اوبو پر سر باندې موټر ښویېږي، دغه ته هایدروپلانینګ ویل کېږي. بله مسله چې مهمه ده رمپ دی. رمپ معمولا چې لوی لارې ته خیږي یا د لوی لارې څخه کښته کېږي، دغلته یوه بله لاره ده، یوه کږه غوندې لاره یې معمولا اوږده، ډېره اوږده نه، یو څه فاصله لري. دغه رمپ باندې په څنګ کې یو سړک ورسره ځي. دغه ستاسو د چټکوالي، د لوی لارې سره د چټکوالي د برابرتیا دپاره دی. یعنې معنا دا چې که تاسو په 15 یا 40 مایله په ساعت کې روان یاست، پر دغه سړک تاسو باید
خپل ځان د لویې لارې یا د فریوې سره چې هغه 15 مایله دی په دغه لار کې باید برابر کړي. د دې څه نه چې په کښته سپیډ باندې په کښته سرعت باندې یا سپیډ باندې یا په چټکتیا باندې چې تاسې ماسې فریوې ته پورته سئ دستي بل لاس ته واوړئ، ځکه چې شاته موټران ډېر تیز درپسې را روان دي. نو که تاسو بې احتیاطي وکړل او په لږ چټکتیا باندې ور واوښتلاست شاتنی موټر در پکښې کې لګېږي او خدای نخواسته ټکر کوي. دغه سړک چې دلته په دې عکس کې ښکاري دا د بغل د خوا څخه چې ورته راغلی دی مخامخ یې فکر وکړئ چې دا فریوې ده یا لویه لار ده. نو دغه لویې لارې ته د بغل د خوا څخه چې دغه سړک راغلی دی دغه د ریم څخه راځي دغلته تقریبا یو نیم مایل په اندازه باندې سړک دی. دغه سړک باندې باید خپل سرعت خپل چټکتیا د لویې لارې د چټکتیا سره برابره کړئ. تر هغه نه وروسته بیا اشاره ووهئ که تاسو د فریوې یا د لویې لارې منځ ته هم داخلیږئ کولی شئ چې بیا داخل شئ. ښه اوس راځو یو څو سواله به کار کو چې تاسو کله چې غواړئ امتحان ورته ورکړئ یا تحریري امتحان یا د لیکنې امتحان ورته ورکړئ په دغه امتحان کې باید تاسو دغه ډول سوالونو سره مخامخ کیږئ. نو که سوال تاسو په معنا یې وپوهیږئ که بیا هلته تاسو هغه لیکنه په پښتو پیدا نه کړله کیدلی شي چې په فارسي پیدا کړئ که په انګلیسي وي چون تاسو په موضوع باندې بیا پوهیږئ بیا ستاسو لپاره دا کار اسانه کیږي. اول سوال داسې راغلی دی وایي تاسو باید خپل مخه د 10 څخه تر 15 ثانیې په اندازه په نظر کې ونیسئ. یعنی معنا دا چې تاسو په فریوې باندې یا په بل غټ سړک باندې ښه په سرعت روان